زرداده زوی منځه ولاړ بابا زوی لمونځ دې وکړئ ته دی وکړه دا 100 روپۍ واخله ایزه یې کښېږده بیا که زما په کار شولې بیا ماته راکړې سمه ده بابا زه بیا هم دی ځای پټې کړم ابا ستا پسې ګرځې ته بیا هم نه کې پیدا هی څه وایه زوی دا زما کور دی زه یې نشم پیدا کولی ته یې ما پټې کړه پیدا کېدن یې بیا زما کار دی عثمان آقا خبره خو واوره عثمان آقا اما چې پیسې در کړې وې سبا زه کلي ځم زما پیسې به راکړي سمه ده لطیف خانه انشاءالله تعالی زه به ماښام پیسې راواخلم ستا چې ته ځې تا ته به زه خپل امانت درکړم صحیح ده عثمان آقا کور ودان صحیح ده الله حافظ مخ شه لکه زرداده بابا زویه 100 روپۍ چې مې درکړې وې ته یې راواخله چیرې دې شوې په ګرد کور مې پسې وکتې پیسې ښایي بابا هغه 4 میاشتې کېږي بابا ته ما ته دا ووایه په دا 4 میاشتې کې تا یو ورځ د قرآن شریف تلاوت کړی ته څه وایې یاره ستا په خبرو ولاکه زما سر خلاصېږي ته ورسه پیسې راواخله دا دي بابا پیسې الله بنده پیسې تا په قرآن شریف کې پټې کړې وې و بابا دا پیسې ما په دا قرآن شریف کې پټې کړي بابا ما تا ته ویل چې نه سې پیدا کوئ بابا د دې پیسو 4 میاشتې کېږي ستا ما ته راکړي ما په دا قرآن شریف کې پټې کړي دي بابا که تا چیرې د دا قرآن شریف تلاوت په اول ورځ کړی وای دا پیسې به تا کې پیدا کړي وای تا به راخیستې وای بابا په دا 4 میاشتې کېږي تا دا قرآن شریف تلاوت نه دی کړی تا نه دی راخیستی نو ځکه دا پیسې په دا قرآن شریف کې هغه را پرتې دي بابا و زویه دا ډېر د افسوس خبره ده موږ د دنیا په کار کې دومره ډوب یو چې خپل قرآن شریف مې هېر دی زویه زه دا تا سره قول کوم چې زه به هر سهار راپورته کېږم د قرآن شریف تلاوت به کوم ذکر به کوم یوه سپاره قرآن شریف به خامخا وایم راکړه دا قرآن شریف زوی ملګرو د دې میسج جوړېدلو یو مقصد دی چې موږ تاسو په دنیا کې دومره ډوب سوي چې قرآن پاک مې هېر سوی دی ملګرو د اصلاح لپاره دا میسج سره شیر